په اخر کې به مینوالو له څه پیغام ورکوئ؟ یاره پیغام ولدا ورکومه چې اشتباه ته راځئ یاره نو لږ خیال کوئ اوس هم مچای وچیچلم په دې ځای باندې لوزې مچای وچیچلم دا ځای په دغه ما ته چې میږي راوخته او که نه میږو ته هم خیال کوي په دغه مې وي او په هغې کې وچیچلم نو بس پیغام به څه ورکړم لوزې مچای دي بس دې ته خیال ځان ساتئ او که نه هر ځای کې پیټی پرتې دي اشتباه په بسم الله الرحمن الرحیم اسمان په ستورو ښکلی ښکاري اسمان په ستورو ښکلی ښکاري د ځمکې سر په پښتنو مزه کوینه ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کوي په دې تمه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د ژوند نه مزې اخلئ څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ شاعرانو نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي هم په دغه سلسله کې راغلي یو شعیب مانیروال صاحب خواته د هغه نه به یو څو شعرونه هم اورو خبرې به ورسره هم کوو موږ راغلي یو اشتیپا ته د اشتیپا په غاړه ناست یو ډېرو ښکلي اوبه دي د مانیری صحابه خلکو باندې د خدای پاک ډېر لوی نعمت دی د پښتونخوا ګوټ ګوټ نه خلک راځي دي اشتیپا ته نو ډېرې خبرې نه کوم ډېر ټایم ونه اخلم شعیب مانیروال طرف ته ځمه د شعیب مانیروال صاحب خپل پروګرام کې هرته هرکلی وم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو ډېره زیاته مننه کوم عبدالله چې په دې لنډ تنګ وخت کې د موږ له ټایم راکړه خپل قیمتي وخت دې ضایع کړو تاسو ډېر ښه قدم اوچت کړی دی د پښتو دپاره او د پښتو خدمت کوئ ښه خبره ده الله پاک مو په دې کې کامیاب لره آمین ډېره مننه موږ هم پیژنو ډېر مینوال ملګري به پیژني خو که په دې پاڼه کې یو نیم نوی ملګری د هغوی دپاره خپله لنډه پیژنګلو کوي ډېره مننه ډېره مننه بس پیژنګلو خو دا ده چې خپل نوم مې شعیب رحمان دی او قلمي نوم راله چې د مشرانو شعیب مانیروال راکړی دی بس دغه لنډه پیژنګلو ده شاعري د کم وخت نه شروع کړې وه بس دا لیکل خو چې ده نو زما نوي دي تقریبا چې ده نو 2018 کې چې ده نو ما لیکل شروع کړي وو لیکل څه چې ما د سره دا ټپې به مې لیکلې او غزل ته زه ډېر لیټ راغلی وم 2018 په اخري ټایم کې چې ده نو ما غزل لیکلی وو تقریبا 9 میاشت کې او د دې نه مخکې چې ده نو ما صرف ټپیزه ړومبی چې ده نو ما ټپیزه لیکلې ده او غزل ته لږ وروستو راغلی یم ښه او که مینوالو کتونکو سره خپل یو کلام شریک کړ ډېره مننه وي ډېره مننه ولې نه شریک پکو سره خو کلام نه مخکې به ورته یو ټپیزه دوه ووامه ځکه چې زما لیکل زیاتر چې ده نو ټپیزو کې دي وایي یاره چې ته مې یادولې په مخ مې اوښکې بهیدلې زړه کې مې وینې وچېدلې زړګي ولې نه چاودلې چې کوم صحت رانه جانان جدا کېدنه او یمه ساده ډېر نه پوهېږم خو بیا یمه ساده ډېر نه پوهېږم خو بیا هم چل شته چې جړېږم ځان سره هر وخت غورېږم دا ناګهانه چې خاندېږم رامعلومېږي لیونتوبه سر کوینه او یو به بله ووایم وایي چې په کږه لاره روان شو د پښتنو زړونه سندان شو خپلو کې وران مو مشران شو د پښتنو سوچونه وران شو ځکه د ټولې دنیا وروستو پاتې شونه نو غزل درته وامه وایي داسې یې وکړه څه بېننګو غوندې کار یې وکړه داسې یې وکړه څه بېننګو غوندې کار یې وکړه مینه یې څه وه خو عادت لکه د مار یې وکړه او ما ورته ویل دعا کوه چې در نظر صبر شم ما ورته ویل دعا کوه چې در نظر صبر شم دا په جړا شوه په جړا جړا ازار یې وکړه او صرف مینه وه ګناه یې نوره هېڅ هم نه وه صرف مینه وه ګناه یې نوره هېڅ هم نه وه پلار یې دا مړه کړه دا د کوم سړیتوب کار یې وکړه او ستا د راتلو یې اورېدلي وو اوه ستا په تمه ستا د راتلو یې اورېدلي وو اوه ستا په تمه په ناسته ناسته شوده ډېر انتظار یې وکړه او نه ځمکه وشلېده او نه اسمان را پرېوتلو نه ځمکه وشلېده او نه اسمان را پرېوتلو قتل یې وکړه او غم د خپل پلار یې وکړه او ما ورته زخم ورڅرګند کړو چې درمان دی جانان ما ورته زخم ورڅرګند کړو چې درمان دی جانان نه داسې نه و په زوړ زخم بل غزار یې وکړه او مینه یې څه وه خو عادت لکه د مار یې وکړه او شعیبه ته وي کلیوال ځکه یې نه وي قبول
شعیب ته وي شعیب ته وي کلیوال ځکه یې نه وي قبول هغې په خپله خوښه وکړه د خپل ښار یې وکړو ډېر ښه ډېر ګرانو کتونکو تاسو د شعیب مانیروال صاحب کلام واورېدو امید د تاسو به ترې ډېر خوندونه او مزې اخیستي نو په دغه یو کلام ونه پرېږدم غواړم چې مینهوالو سره یو بل کلام هم شریک کړئ ډېره مننه به ډېره زیاته مننه دا یو کلام به بل شریک کړم وایي په زړه یې راورېږي یار اکثر په ماښامې کې په زړه یې راورېږي یار اکثر په ماښامې کې راځي په دې جنای باندې چکر په ماښامې کې او دی وایي ما د یار کلي لبوز او زه نه ځم دی وایي ما د یار کلي تبوز او زه نه ځم خپل زړه را سره وکړلو نن شر په ماښامې کې او د ډېرې بېوسۍ نه ورته ووایم ما پرېږدئ د ډېرې بېوسۍ نه ورته ووایم ما پرېږدئ چې را دي شي یادونه لوی لښکر په ماښامې کې تادي وکړه بیا ډېره اوږده شپه په سر پرته ده تادي وکړه بیا ډېره اوږده شپه په سر پرته ده او لږ راشه زه دې وینم یو نظر په ماښامې کې او دې حال ته زما نه ګورې ناترسه د چا غمه دې حال ته زما نه ګورې ناترسه د چا غمه دیوال له راخلاصومه دا خپل سر په ماښامې کې ډېر ښه دا شعر بیا ووایه او مننه وایي دې حال ته زما نه ګورې ناترسه د چا غمه دې حال ته زما نه ګورې ناترسه د چا غمه دیوال له راخلاصومه دا خپل سر په ماښامې کې او د دوست او د دشمن پته اوس نه لګي شعیبه د دوست او د دشمن پته اوس نه لګي شعیبه د کوره به نور نه وځم بهر په ماښامې کې ګرانو کتونکو تاسو د شعیب مانیروال کلام واورېدو امید د تاسو به ترې ډېر خوندونه او مزې اخیستي شعیب مانیروال صاحب که یو کلام او راته ترنم کې ووایي ډېره مننه به وي ستا مینه کې زه لرم زخم زخم زړه لرم ستا مینه کې زه لرم زخم زخم زړه لرم زړه د پاسه زخم دی زخم کې اوبه لرم ویلې درته نشم چې څنګه خپل ژوندانه لرم هغه دغه مه کوه پام درته ډېر ښه لرم ځان له ګرځمه چا سره کار نه لرم ته راپورې خاندې او زه لون ګرېوانه لرم وینې مجبوره مینه خپله لمړانده لرم ته رانه خفه نشي زه داسې مازغه لرم تیرې شوې مودې بلها سوچ لا د هغه لرم زه پکې سوځېږمه اور د بېلتانه لرم ښې سپینې خبرې کړم خوی د خپل نیکه لرم ستا ښایست حیران کړمه اوس ګوته په خوله لرم هر سړی دوکه مې کړي ځان ورته اوده لرم دې رنګین حالاتو کې خپل خیالات زاړه لرم ستا د راتلو لارې ته سترګې په کاته لرم ستا لوزونه ټول دروغ یاد به یې پاخه لرم ټوله زندګي مې غم
نور شعیب وسلرم. ډیر ښه دی، ډیر ښه، ډیره مننه. ډیر ښه. ګرانو کتونکو، تاسو د شعیب مانیروال ترنم کې کلام واورېد. امید د تاسو به ترې ډېر خوندونه مزې اخیستي. خپل پروګرام ختموم، د بل پروګرام پورې تاسو نه اجازت اخلم. د لوی الله په امان.